علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو قدرمنو هیوادوالو ستړي مشئ، په خیر راغلی. تیر درس کې تر 43مې صفحې پورې رسیدلی یو. نن له خیره 44مه صفحه وایو، نوی درس ته. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الخامس، پنځم درس. افعال فعلونه. په عربي ژبه کې درې قسمه فعلونه دي. یو فعل ماضي ده، فعل حاضر ده او فعل امر ده. نو راځو هم دا فعلونه وایو، نو معنی وروسته تکراروئ. یمشي 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 زی، روان ده اوس. یجري یجري منډه وهي. یسعد یسعد خیږي. ینزل ینزل لاندې پریوزي. یجلس یجلس کینی. یقف یقف دریږي. یتوضا یتوضا او دس کوي. یکبر یکبر تکبیر وای. یصلی یصلی لمونځ کوي. یرکع یرکع رکوع کوي. یسجد یسجد سجده کوي. یسلم یسلم سلام اچوي. یأکل یأکل خوراک کوي. یشرب یشرب سکل کوي. یکتب یکتب لیکل کوي. یقرأ یقرأ لولي. ینام ینام ویده کیږي. یسبح یسبح تسبیح وایي. یضحک یضحک خاندي. یبکی یبکی ژاړي. یفتح یفتح خلاصوي. یغلق یغلق بندوي. یخرج یخرج وزي. یدخل یدخل داخلیږي. ډیر اسانه دي، دا ځان سره ولولئ او زده یې کړئ. التدریبات، تمرینونه. تدریب الاول، لومړنی تمرین معنی وروسته لولئ. یمشي زی. یجري منډه وهي. یسعد پورته کیږي. ینزل ښکته کیږي. یجلس کینی. یقف دریږي. یتوضا اودس کوي. یکبر تکبیر وایي. یصلی لمونځ کوي. یرکع رکوع کوي. یسجد سجده کوي. یسلم سلام اچوي. یأکل خوراک کوي. یشرب سکل کوي. یکتب لیکل کوي. یقرأ لولي. ینام ویده کیږي. یسبح تسبیح وایي. یضحک خاندي. یبکی ژاړي. یفتح خلاصوي. یغلق بندوي. یخرج خارجیږي. یدخل داخلیږي. درنو قدرمنو هیوادوالو، دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا مو په پاک او مهربان الله سپارم. پاک الله مو مل شه.